خبره سپینه کوم او صفا یې کوم. ولور رشوت دی، اخیستونکی او ورکوونکی دواړه جهنمیان دي. سلامونه قدرمنو. ولور له شرعي حق مهر سره هیڅ تعلق نه لري. شرعي حق مهر یو څو درهمه دی. حق مهر د یوې ښځې د یوې نجلۍ ذاتي ملکیت وي چې کله د پلار د کور ودیږي نو هغه له ځان سره وړي. ولور رشوت دی. مور پلار او وروڼه دې ته هڅوي چې خپله خور لور په بند سپین ږیري ته ورکړي، یو داسې سړي ته ورکړي چې د لور یې خوښه نه وي، د خور یې خوښه نه وي، او دوی د پیسو لپاره دغه قدم واخلي خپله خور لور د هغې د خوښې بغیر چاته ور په نکاح کړي. که چیرې ولور شرعي حق مهر وای نو دا به هرې خور هرې لور له ځان سره وړي، چونکې خور لور له ځان سره نه وړي، د پلار په کور کې پاتېږي، پلار ته پاتېږي، ورور ته پاتېږي، نو دا رشوت دی او رشوت اخیستونکی او ورکوونکی دواړه دوزخیان دي. او دغه ولور دی خلک په حق مهر پسې نه تړي. حق مهر یو څو درهمه دي چې د لور خپل ذاتي ملکیت دی او هغه یې له خپل ځان سره وړي د میړه و کور ته.